بعضې علماو دا لیکلي دي چې د ماشوم دریو مرحلو کې خیال وساته، یو وکاله، دویم وکاله او دریم وکاله، 21 سال پورې به ته د ډېر خیال ساتي. اولني وکاله کې د سره لوبې کوه، خپله لوبې. د اولنو 7 کالو پورې بچی لوبوه او بچی د غېږ بچی جوړ که. د مغرب نه موږ ډېر زیات متاثره یو، د یورپ نه، د امریکې نه. د 7 کالو نه مخکې د 4 کالو د 5 کالو ماشومان سرکاري سکولونو کې خدا سو چې موږ به تر هغه نه داخلولو، وای شابه د لاس دلته تاو که چې وخت رسی که نه رسی. نو دا د 7 کلنۍ نه مخکې نه رسی چې ځان مړم کی چې 7 کالو ته نه رسېدلی، دا دلته نه رسی. نو 7 کاله پورې به ماشوم نه داخلو. دا ښه طریقه وه. خو پرایویټ چې راووتل نو د ده خو د تعلیم غرض نشته دی، دی خو د پردو ماشومانو صرف پوزې پاکوي چې فیس ډېرېږي، پوزې پاکوه او فیس ډېرېږي. نو د 5 کالو ماشومانو د 4 داخلوي. نو چې دا ماشوم د 4 او 5 کالو دلته داخل شي په سکول کې د سهار نه تر غرمې پورې، او هغه نور څه مقصد نشته، خو چې وږی شه منډه که کینټین لګېدلی پاپړ ورکه، امچوره ورکه، نو معده هم خرابوه، مرۍ هم خرابوه او سینې هم وله خرابوه. دا د تباهۍ اسباب خو ته هغه مقرر کړي په سکول کې، بهر نه به څه نه علي. نو د تربیت او د لوبو ټایم هغه لاړ ضایع شي. دا 7 کاله د ماشوم د لوبو یعنی د مور د غېږې او د پلار د غېږې حق دی. د له مینه ورکه، محبت ورکه، ویې لوبوه. د دې پسې 8 کال به شروع شي تر 14 پورې ماشوم نه غلام او خادم او نوکر جوړ که. اوس چې کله د 8 نه واوړېده ورته بچیا اوبه راوړه کور ته، بچیا د فلانکې او 10 کې لوټه کې ورته اوبه واچوه، بچیا مشران پاسېږي پیزار ورته سم که، نوکر ته جوړ که چې دی د خدمتونو سره عادت شي. بچیا شابه دا کار وکړه، دا کار وکړه، د وس مطابق. 14 پورې به ته د باندې خدمت وکړي. د 14 نه پس د دې بچي ته فرینډ جوړ شه، ملګری جوړ شه. اوس 15 16 17 21 پورې د ده ته ملګری اوس جوړ شه. ملګری هر ځوان ځان له ملګری ګوري، وایي دا مې ملګری دی، دا مې ملګری، انډیوال مې دی، دوست مې دی. دا عمر کې بچی تباه کېږي. اوس ځان له ملګري پیدا کوي، ملګري به نسوار والی، چرسو والی، سګرټو والی، تاشونو والی، بازار کې ګرځېدلو والی، ډرامو والا به فلمونو له غځي. د بچي سره دوستانه ماحول شو. یو سړي کیسه کوله، وایي انګریزان چې کېني خپل منځ کې چې مېلمانې راشي، بچی ناست دي، نو هغه مېلمه ته پوښتنه کې دا څوک دی؟ وایي ډیوډ جانسن، دا فلانکی دی. ډېر خالق دی، سبق هم وایي، ټیوشن هم کوي، خدمت هم کوي او ډېر ښه په مینه سبق کوي. هغوی د بچي صفت مېلمنو ته کوي. پښتانه چې کېني مېلمانه چې راشي، دا څوک دی؟ دا خر دی، خر د خر بچی دی، سره د سړي بچی نه دی، بس تش خوراک دی او دی دی. ډېر بې غیرته انسان دی، هېڅ سړی نه دی، تنبل دی، ټکې سبق نه وایي، لوپر ته جوړ شوی دی. د هغه ټوله حوصله ماته شي. دا موږ په کوم طرف روان یو؟ د بچو دا څنګه تربیت کوو؟ نو درېیمه مرحله کې دوستي ورسره اوس شروع کړه چې بچیا بازار ته ځو، دی د 15 16 سال عمر دی، زه چې دواړه یو ځای لاړ شو، نو لږ به په دې بازار طریقه باندې پوه شي. راکه سودا راوړو، زه چې ځو، فلانکې کار کوو، پټي له ځو، زه چې ځو، دواړه به واښه ورېږو. فلانکې کار کوو، مال وباسو، زه چې دواړه ځو، نو دی به د غلطو دوستانو نه رامنې شي. ځکه په دې وخت کې دی تباه کېږي، دوستان ګوري. غالبا چې چا سکولونه پرېښي دي، 8 کې پرېږدي، 9 کې پرېږدي. ولې؟ د عمر د ده د دوستانو بسته په هدیره کې کېږدي، بیک د سامان د کتابونو، یا چېرته وغورځوي، ټوله ورځ وګرځي چې غرمۍ ټایم شي، بیا راشي بستره د بیک راوالي، بسته کور ته راځي. ډېر هلکانو په دغه عمر کې تباهي شروع شو. زما عزتمندو، د خپل اولاد تربیت د شریعت مطابق څنګه چې الله او رسول فرمایي، او کم تربیت، اولنې تربیت د اولاد په عقیده د توحید باندې وکړو چې بچیه د شرک نه ځان وساتي. سورة لقمان شته که نه؟ لقمان یو حکیم انسان و،
بچی ته وایي یا بنیا لا تشرک بالله، بچیا شرک به نه کې. چې راغټ شو ورته ووایه بچیا دا زیارتونه چې جوړ شوي دي دا الله نه دي جوړ کړي، رسول نه دي ویلي، دا ما او دا انسانانو جوړ کړي دي. په دې قبر کې خدای نه دی دفن شوی، په دې قبر کې انسان دفن دی او پته هم نه لګي چې اوس به جنت کې که به چېرته وي، پته خو یې نه لګي که بغیر د صحابو نه. بچیه ګورې دلته مالګې او دلته به نه ځي، مالګې ونه سټي، بچیه دا ونه کې دا ونه کې